مولوي صاحب محترم پوښتنه کړې د ثنا باره کې که یو کس هغه امام سره په اول رکعت کې اقتدا وکړي خو چې دی څو شروع کوي ثنا وایي سبحانک اللهم وایي هلته امام قرت شروع کړی ده نو دا مقتدي به څه کوي؟ ثنا به وایي که به نه وایي؟ او هغه مقتدي چې هغه نه یو رکعت دو رکعته تېر سوي دي یعنې مسبوق دی به ثنا وایي که به نه وایي؟ دې باره کې پوښتنه کړې ده. مولوي صاحب محترم د فتاوا هندیه نه او د فتاوا شامیه نه دا معلومیږي چې په جهري مانځه کې مقتدي د قرات په وخت کې به خاموش وي، بالکل ورته اجازت نشته چې د ثنا وایي، ځکه ثنا ویل دا سنت ده او د امام قرات ته غوږی خودل خاموش پاتې کېدل دا واجب ده او دواړه کار په یو ټیم کې نه کیږي. بعض علما ویلي دي که په سکتاتو کې ویلی سي اجازه شته ورته، نو هغه عوام بیچارهګانې کله کوي سي په سکتاتو کې سبحانک اللهم کله ویلی سي، نو په دغه وخت کې به دی چپ اوسېږي. دا فتاوا هندیه ده، دی وایي منها انه اذا ادرك الامام في القراءه في الركعه التي يجهر فيها که چېرته امام د په قرات کې پیدا که په هغه رکعت کې سي جهر پکې ده ولا ياتي بالثنا كذا في الخلاصه هو الصحيح كذا في التجنيس وهو الاصح هكذا في الوجيز الكردري وسواء كان قريبا او بعيدا او لا يسمع لاسمه هكذا في الخلاصه. دا خو دغه مقتدی خبره سو چې له امام سره برکات کې شریک ده خو امام قرات مخکې تر شروع کړه ده او د مسبوق خبره کې فاذا قام الى قضاء ما سبقا کله چې مسبوق هغه خپل رکعاتو ته پورته کیږي او یاتي بالصنا ويتعوذ القراءه بیا به اعوذ بالله وكذا في فتاوى قاضي خان والخلاصه والظهيريه فتاوا هندي اول جلد صفحه نوي. نو خلاصه دا راوته په جهري منځ کې مقتدی شاته ثنا نسی ویله چپ بدريږي، مسبوق چې کله ما پاته مونږ ته پورته کیږي بیا به د ثنا وایي او که خفیه مونږ وی اصح قول دا چې د ثنا ویلې سي. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.